آماده یې ورته ځینې لوبغاړي داسې چې فکر کوي چې نه والا دا خو ډېر غټ لیګ دی، لسګونه زره مینوال وي، نندارچیان وي، کامرې لایټونه ډېر شور ماشور وي، تاسو ته راته فشار. تاسو آماده یې که دا سبا درته وایي چې راځئ؟ ما خو مخکې هم تاسو ته وویلې که نه چې پلیران ټول یو پلیران دي او هغه د چا خواري پورې تړاو لري، چا ښه خواري کړې نو انشاءالله. آماده یې ورته ځینې لوبغاړي داسې چې فکر کوي چې نه والا دا خو ډېر غټ لیګ دی، لسګونه زره مینوال وي، نندارچیان وي، کامرې لایټونه ډېر شور ماشور وي، تاسو ته راته فشار. تاسو آماده یې که دا سبا درته وایي چې راځئ؟ ما خو مخکې هم تاسو ته وویلې که نه چې پلیران ټول یو پلیران دي او هغه د چا خواري پورې تړاو لري، چا ښه خواري کړې نو انشاءالله افرټ به پوره کوي، رزلټ یې الله تعالی ورکوي. نو زه چې دلته ملګرو سره هم غږېږم نو هغه مانه پوښتنې کوي چې څه حساب ده که نه آی پي ایل ده، نو هغو ته هم د ما دا توصیه ده چې کرکټ ټول یو کرکټ ده او هغه کرکټر به کې چلیږي، هغه کرکټر به ښې لوبې کوي چې چا زړه غټ وي. نو کرکټ پلیران ټول یو پلیران دي، ایکسپیرینس پر کوي، هم د آی پي ایل پلیرانو ایکسپیرینس ډېر ښه ده، انټرنیشنل پلیران دي، نو څوک هم د دماغونه لوبه کوي او په غټ زړه یې پیل کوي نو انشاءالله هغه بریالی. یو دوه درې خبرې راته ووایه چې نوې مې اورېدلې وې د روزونکي د کوچ نه ستاسو د بالینګ په اړه، د لوبې په اړه، د فټنس په اړه، چې تر اوسه مې اورېدلې نه وي. 19 کلنو کې ملي ټیم کې دلته چې تللي درته ویلي چې دغه دوه درې ټکي دي نوي دي تا ته؟ کوچز خو ما اشوین سره هم ولیدل او اشوین د ما په اړه ډېر معلومات لرل. زه د اشوین سره یو ځای شوم چې هغه ته ما وویلې چې لکه ما ورته ویلې چې I am Ghazanfar from Afghanistan national team player، نو هغه ماته ویلې وایي مت بولو بھائی وایي مې سمجھاو وایي زه پوهېږم وایي تا نوم چې دا کوم ویډیوګانې دي وایي ټولې ما سره دي، انشاءالله وایي ما ورته به کار کوو. نو اشوین سره هم ولیدل نو هغه هم راته وویل چې بیا به انشاءالله آینده کې کار کوو او کوم موږ خپل کوچې چې دي نو هغه اوسه پورې د ما بالینګ چې کوم کومه ډېر زیات خوند ځینې اخلي، نو سیار بال کوم راته وایي دا کوم بال کوي، دا کوم بال کوي، نو او ټول ما سره لګیا دي او ډېر زیات مې سپورټ کوي. د موږ منټور چې دا ګمبیر نو هغه هم ډېر زیات امپریس ده، نو هم بیټینګ کې هم بالینګ کې نو هغه هم ډېر زیات مې سپورټ کوي. اوسه پورې مې ټول زیات سپورټ کوي او ښې مشورې راکوي. په بالینګ کې کوم نوی شی نه ده راښولی. خبرې په انګلیش کې دوی سره کوئ؟ مشکل خو نه لري؟ په انګلیش خو پوهېږئ تاسې کمیونیکیشن کول؟ هو هغه د کرکټ کومه انګلیش چې ده په هغه باندې پوهېږم پوره او سرڅنګ کې دوی سره اردو باندې خبرې کوم. د اشوین نوم واخیست، ما ته یوه بله پوښتنه ذهن کې راغله پیدا شوه. ستاسو او د اشوین قدونه ماشاءالله ښه جګ دي، دنګ قدونه لرئ او یو نظر دا دی چې د کوم بالر چې دنګ قد یې هغه باید ښه تیز بالر وي. ډېر زیات د هغو په بالینګ کې هیلپ کوي. سپینر قد یې دومره جګ وي که ټیټ فرق نه کوي، خو قد یې چې ښه وي نو هغه به خو کوم شی غواړي هغه کولی شي، هغه کوم فیچینګ غواړي، هغه کوم د ده سکیلز دي په بالینګ استعمالول کې نو بیا د هغه سره ډېر زیات هیلپ کوي. د قد ټیټ نه نسبتاً جګ قد. یعنې تاسو ښه وګڼله چې د فاست بالر په توګه میدان ته را نه شئ، سپین بالینګ غوره کوي. که دا سوال داسې وکړم چې تاسو قد جګ و ولې فاست بالر نه شوئ؟ نه دې کې بیا ډېرې مسلې دي، نو د هغه دې کې مسلې ډېرې دي. ښه دا سمه ده. مطلب په هره برخه کې چې یاست بریا مو غواړو، نو ډېره ناسته ولاړه طبیعي ده چې ګربت سره به کوئ. نو ستاسو یوه ویډیو راغله جیم کې وایي د افغانستان هغه فری فایټر سره د آزادو سیالیو لوبغاړي عظیم بخشي سره وایي هند کې ګرځېدل راګرځېدو کې چې کله دا هندي مینوال مو ګوري څه پوښتنې کوي، عکسونه خو په خامخا در سره اخلي د افغانستان په اړه، ستاسو د لوبې په اړه هغه وضعیت لږ راته بیان کړئ. هلته د مینوالو سره ستاسو تعامل څنګه دی؟ هو عظیم بدخشیم راغلی و دلته، بیا موږ سره یو څو شپې وکړې، نو هغه سره هم فټنس سره وکړو، هم ستاسو سره تېر سو. او پارټنر خو مې ګربز ده او ډېر ساعت مې ورسره تېر ده.
انډین چې دی نو ډېر زیات موږ ته خوشحاله دي د افغانستان لپاره. نو ډېر زیات ښه احساس کوي که نه چې موږ ویني، نو دوی هم خوشحاله کېږي چې افغانستان پلیران دي. نو ډېر ښه احساس کوي. نو ستاسو مینوال په دې هیله دي چې تاسو زر په میدان کې وویني، په آی پی ایل کې مو وویني، چې په آی پی ایل کې هم ولوبېږئ. نو زه مننه کوم ستاسو نه چې موږ ته وخت راکړو، راغلی خبرو ته راغلی او مرکه مو وکړه. آباد اوسئ او بریا مو غواړم غضنفر جانه. مننه، خوشحاله اوسئ. بس انشاءالله په آینده کې به امید شته انشاءالله میچونه به کوم. موږ اوسه پورې تقریبا 11 میچه پاتې دي. نو انشاءالله په آینده کې به میچونه کوو. په دواګانو کې مو یاد ساتئ. مننه. کور ودان، ډېره مننه.